درنو لیدونکو پوهیږئ دا ځل راغلی یم راشد خان د کرکټ خان ټاټوبي ته ارچین ولسوالۍ ته. دلته خو لږه په ارچین کې اکثریت داسې رواجونه دي چې هغه ټولنیز دي، لکه مطلب اوس خوښي او غم او درد او دا لږه خفګان دا د ټولنې ټولو شریک دي. فرض مثال د یو کلي کې واده دی. نو لیدونکو هیره دې نه وي چې موږ دلته د یو ځانګړي هدف لپاره راغلي یو، دا چې هغه څه دی واقع چې یو خوندور زیری دی، نو د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ، دغه زیری به هم ترلاسه کړئ. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راطرف روغ یاست. یو ځل بیا اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې و. درنو لیدونکو پوهیږئ دا ځل راغلی یم راشد خان د کرکټ خان ټاټوبي ته ارچین ولسوالۍ ته، چې ډېری خلک خپل نوم یې اچین ولسوالۍ دی، خو ډېری خلک یې په ارچین ولسوالۍ پیژني. د غني خیل ولسوالۍ څخه راتېر شو دوستانو، او په لاره باندې و چې ارچین ولسوالۍ ته لاړ شو. نو تاسې را سره تر پایه مل پاتې شئ. په ارچین ولسوالۍ کې درته نن په زړه پورې او خوندوره خپرونه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، څه ډول چې مخکې یادونه وکړه چې ارچین ولسوالۍ ته په لاره باندې وو، بالاخره تر یو ځای راورسېدو. سیلاب صاحب چې زموږ سره د غني خیل ولسوالۍ نه ملګری شوی دی، او نن په ټوله کې زموږ د سفر ملګرتیا کوي، او دا راته د ارچین ولسوالۍ ټولې لارښوونې کوي. سیلاب صاحب ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. په سر کې خو هم لږه تاسو نه ډېر منندوی و، هغه کونړ نه راغلی اچین ولسوالۍ ته د دې ځای لږ رواجونه او کلتور او همداسې لږه د دې سیمو په اړه باندې معلومات او راپور او انعکاس ورکوئ. لږه دا ډېر غټ خدمت دی اچین خلکو لپاره، یو واقعي تصویر یې نښلوئ. پوره مودان الله دې راته اجر ورکړي. تاسې ډېره مننه چې دومره زحمتونه مو را سره ویستل. په پیل کې به راته سیلاب صاحب ووایي چې په ارچین ولسوالۍ کې، البته ارچین ولسوالۍ خو ډېر لوی لوی شخصیتونه لري چې د افغانستان نوم یې ځلولی دی، خو تاسې به راته ووایئ چې په دې وختونو کې ځوانان په کومو کارونو باندې بوخت دي، او همدغه راز علمي کچه د ځوانانو څه ډول ده دلته؟ په اوس وخت کې خو چې دی لږه اکثریت ځوانان داسې دي تعلیمي سویه یې یو حده پورې برابره ده، ځکه لږه په ارچین کې اکثریت خلکو تعلیم تحصیل لږه دا یې کړی دی، خو اوس وضعیت دومره شوی، هغه امکانات د دې زده کړو او د تحصیل لږ کم شوي دي. نو دې د خاطره اوس ځوانان اکثره لږه بس په ورزش باندې او همداسې لږه په ټولنیزو خدمتونو باندې او همداسې لږه په ټولنې د خیر په کارونو باندې اکثریت لږه مصروفه دي، هغه بیکاري په دې باندې تېروي. سیلاب صاحب ډېره زیاته مننه، خو په لنډ ډول راته ووایئ چې په ارچین ولسوالۍ کې د خلکو دودونه، رواجونه او همدغه راز کوم ځانګړي کلتورونه لري؟ دلته خو لږه په ارچین کې اکثریت داسې رواجونه دي چې هغه ټولنیز دي، لکه مطلب اوس خوښي او غم او درد او دا لږه خفګان دا د ټولنې ټولو شریک دي. فرض مثال د یو کلي کې واده دی، هغه یې رواج داسې یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې مخکې به دا ځوانان همداسې لکه د کلي ټول خلک دوی سره راټولیږي او دغه خوښي سره په ګډه باندې لمانځي. بیا که همدغسې غم راشي، لږه پېښه وشي او واقعه وشي او کور کې مړی، هغه هم همدغسې لږه ټول په شریکه باندې لږه سره د ښکۍ
خوالي او غم او درد سره تقسیموي او همداسې لکه د کوژدې او د دې شیانو رواجونه بس دا داسې لکه ډېر پوښتنه خلک نه م که خو بیا هم اوس هغه ذهنیت جوړ شوی دی د لور او د زوی دواړو نه یو پوښتنه شي او د هغوی په خوښه باندې مخکې دا شی لږ نه و بس اکثره هغه معامله وه لکه بس کورنۍ به ماشومتوب کې یا خبره کړې وه او یا لکه به دې په نوم کړې به وه اوس هغه هم د منځه تللي سیلاب صاحب په ټوله کې ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ سره په نن خپرونه کې یا په دغه سفر کې خپلې هڅې کوئ ډېره مننه تاسو راتګه الله دې تاسو ته اجر درکړه خوشحاله شو هر کله راشئ او الله دې وکړه د چین واقعي تصویر او هغه رقم خدمت لکه پکاري تاسو هغه وشي تر ډېره به هڅه کوو ډېره مننه نو لیدونکو هیره دې نه وي چې موږ دلته د یو ځانګړي هدف لپاره راغلي یو دا چې هغه څه دی واقع چې یو خوندور زیری دی نو د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ دغه زیری به هم ترلاسه درنو لیدونکو ما چې د کوم زیري یادونه کړې وه نن خپرونه مې په ټوله کې د ارچین ولسوالۍ د ځوانانو د تعلیم په هکله را جوړه کړې ده او همدغه راز زموږ د خپرونې یوازینی هدف دا دی چې نور ځوانان د تعلیم په ډګر کې وهڅوو نو دوستانو راغلی یم چې د یو ورور لخوا ډاکټر فضل لخوا دلته په ارچین ولسوالۍ کې یو وړیا ښوونیز مرکز د ارچین ولسوالۍ د ولسونو لپاره جوړ شوی تر څو د ارچین ولسوالۍ ځوانان پکې زده کړې وکړي نو نن یې د کمپیوټر لیب د افتتاح مراسم دی او همدغه راز په ټوله کې راځئ یو لنډه کتنه د همدغه ښوونیزې اکاډمۍ ته هم کوو د کونړ ټي وي درنو لیدونکو څه ډول چې مې مخکې یادونه وکړه چې د ډاکټر فضل ښوونیز تعلیمي مرکز ته راځو هغې ته راغلو مدیر صاحب مې تر څنګ ولاړ دی د دغه ښوونیز مرکز مدیر دی چې دی بیا یې په بشپړ معلومات راکوي راته مدیر صاحب لومړی کې خو ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته خیر اوسې خدای مو راوله قدرمنو مېلمنو تاسو ته موږ ښه راغلاست یو چې د دومره لرې ځای څخه راغلي یاستئ تر څو د علم په بخش کې د علم په د تشویق او لا پرمختګ په باره کې زموږ څخه لیدنه وکړئ زموږ دغه څیړنه د نږدې نه وڅارئ مدیر صاحب ډېره زیاته مننه دلته خو په ارچین ولسوالۍ کې تاسې ټول ځوانان او همدغه راز ډېری خلک مو پېژني خو زموږ د کونړ ټي وي لیدونکو ته به خپل ځان معرفي کړئ سمه ده زما نوم انجینر صاحب ساجد خان سایل دی او اوس وخت کې د چینه خصوصي ښوونځي د سهار له خوا د چینه خصوصي ښوونځي ښوونکی یم او بعد له ماسپښینه د ډاکټر فضل وړیا ښوونیز مرکز د مسؤل مدیر په حیث دنده اجرا کوم ډېره زیاته مننه چې د ځوانانو لپاره هلې ځلې کوئ راځو د دغه تعلیمي مرکز چې دی یا یو ښوونیزه اکاډمي ده د دې په اړه به زموږ لیدونکو سره معلومات شریک کړئ سمه ده د ډاکټر فضل ښوونیز وړیا ښوونیز مرکز چې دی د ډاکټر صاحب فضل رحیم لخوا تقریبا د نن یو 18 شاوخوا یعنې یو نیم کال مخکې د شینوارو د اچین او سپین غر ولسوالیو په مرکز کې جوړ شوی دی چې تقریبا دغه یو نیم کال شاوخوا یې کېږي چې فعالیت کوي دی د انګلیسي او د راتلونکي دپاره پلان چې لري ساینسي علومو اوس فی الحال دپاره په انګلیسي برخه کې فعالیت کوي نو یاد ښوونیز مرکز چې دی تقریبا 200 شاوخوا زده کوونکي لري او چې مرکزي ساحه یې لاندې د اچین ولسوالۍ په مرکزي برخه کې د کیي بازار ورته وایي په هغې کې موقعیت لري او اوس دلته د کومه سانه کې چې موږ دلته ولاړ یو دا د عدلخیلو بازار د شهید ګل اصغر علي لیسه ده چې دلته هم د ډاکټر صاحب لخوا نه د عدلخیلو ځوانانو او همدارنګه د شهید ګل اصغر لیسې د مدیر صاحب ګل محمد شاه په غوښتنه او همدارنګه
د خپلو ولسونو په غوښتنه باندې دلته ډاکټر صاحب فضل رحیم وغوښتل چې دلته یو وړیا ښوونیز مرکز دغه ښوونیز کلاس جوړ کړه د کمپیوټر په بخش کې چې نن د تقریبا 80-90 شاوخوا شاګردان دلته حاضر شوي دي د ازموینې لپاره تر څو موږ د دوی نه ازموینه واخلو او د 10 په تعداد باندې کسان موږ دلته په دې ازموینه کې بریالي کسان ونیسو چې تر څو دوی هم په وړیا ډول د کمپیوټر په بخش کې زده کړې وکړي. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایي چې دلته نورې داسې اکاډمۍ شته یا تنام دغه یوه وړیا اکاډمي شتون لري؟ دلته خو الحمدلله د پخوا په پرتله باندې اوس علمي مرکزونه او دغه ډېر زیات دي، خو لکه څنګه چې تا په خپله پوښتنه کې وویل چې آیا وړیا اکاډمۍ او مرکزونه دلته شته او که نه شته، نو که زه ویم چې دا به لومړی ځل وي چې دغسې یو بااحساسه ځوان زموږ په ولسونو کې پیدا شوی ده او د ده د ډېر کور وداني تر اوسه پورې خو دلته کوم داسې وړیا برنامه مخکې نه وه رامنځته شوې او نه تېره شوې، خو اوس تقریبا دغه یو نیم کال شاوخوا په دوران کې دلته دغه وړیا ښوونیز مرکز جوړ شوی دی او فعالیت کوي چې تقریبا ما د وخت هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې 280 تقریبا نږدې 300 ته شاګردان لاندې په انګلیسي لاندې مرکز کې چې هغه مرکزي ځای دی هلته په وړیا ډول زده کړې کوه او دلته هم انشاءالله د 10 په تعداد باندې موږ بیا دوی ته د کمپیوټر په برخه کې د زده کړو زمینه مساعدوي. نو دا د ډاکټر صاحب د برکته نو دلته بل کوم داسې وړیا ښوونیز مرکز نشته. مدیر صاحب ډېره زیاته مننه. تاسې یاده وکړه چې دلته یوازې د کمپیوټر لیب کلاس دی، نو له دې خو موږ لیدنه وکړه او لیدونکو ته مو هم وړاندې کړو، خو زه به هغه ځای چې اصلي ښوونیز مرکز دی او تاسې پکې ډېری ځوانانو ته زده کړې ورکوئ د هغې لیدنه به هم کوو انشاءالله. هغې ته به هم ورشو چې دا سانه ختمېدونکې شوه، دا سانه ختمه شوه، د خیره په پای کې به هغې ته ورشو، د هغې نه به هم نظارت وکړو. ډېره زیاته مننه. سلامت. درنو لیدونکو که څه هم ډاکټر فضل رحیم د وطن څخه جلا وطنی دی، خو بیا هم په جلا وطنۍ کې ډېری ځوانانو ولسونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. درنو لیدونکو دا چې د کمپیوټر لیب د کلاس لپاره د دغه زده کوونکو څخه ازموینه اخیستل کیږي. دلته د یو زده کوونکی چې پارچې ته ناست دی او په خورا لویه مینه باندې سوالونه ځوابوي. دې سره خبرې کوو چې د دوی څومره لیواله دي دې کمپیوټر لیب ته. ستړی مه شي، اجازه شته؟ او بالکل اجازه شته. بس همدغسې ونیسه. څه حال دی؟ صحت ښه دی؟ خیرونه دي؟ نو کونړ ټي وي لیدونکي تا ګوري، نوم به دې ورته ووایي. لومړي سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. علیکم السلامونه. نوم یې حمیدالله دی، د شهید ګل هزاره علي لیسې یو تن زده کوونکی یم او اوس غواړم چې د کمپیوټر کلاس لپاره امتحان ورکړم تر څو په آینده کې کمپیوټر زده کړو، ځکه چې کمپیوټر اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي او ټوله ټکنالوژي چې ده په کمپیوټر باندې پر مخ درومي، نو غواړو چې په آینده کې خپل هیواد لپاره کار وکړو او خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. ډېر ښه. دا راته ووایه چې اوسنۍ پارچه مو څه ډول روانه ده او څومره تمه لرئ چې دغه کلاس ته به تاسې کامیابېږئ؟ انشاءالله پارچه خو بیخي اسانه ده، چا چې مطالعه کړي په اسانۍ سره کولی شي تر څو پارچه حل کړي او هیله مو ده چې په راتلونکي کې د امتحان پاس کړو او تر څو کمپیوټر ولولو. او نورو ځوانانو هغه چې ستا ډول ځوانان دي هغوی ته څه پیغام لري چې د تعلیم په برخه کې باید څومره کار وکړي؟ پیغام مې دا دی ټولو ځوانانو ته چې باید چې تعلیم وکړي، ځکه چې که چېرته موږ او تاسو نړۍ ته وګورو، ټوله نړۍ اوس چې دا په تعلیم باندې ډېره تکیه کېږي. که څه هم زموږ افغانستان یو دردېدلی هېواد دی، هغه چې کلونه راهیسې پکې جګړې روانې دي، نو له همدې کبله غواړو چې خپل هېواد له نورې نړۍ سره سیال کړو، نو باید چې تعلیم وکړو او تعلیم ته مخه کړو تر څو موږ خپل هېواد په راتلونکي کې له نورې نړۍ سره سیال جوړ کړو. بس تا ته په همدغه ازموینه کې او په نورو ډېرو ازموینو کې بریالیتوب غواړو. ډېره زیاته خیر سي، مننه. ډاکټر صاحب څخه هم مننه کوو تر څو موږ ته لا داسې نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو افغان ماشومان وکولی شي چې په آینده کې ښه ډاکټران، ښه انجینران او د نړۍ په سطحه لوی لوی خلک ورڅخه جوړ شي. او د ډاکټر صاحب په شان دا ډول د نورو ځوانانو ته بیا د زده کړو زمینه برابره کړئ. داسې ده که نه؟ بالکل. ډېره مننه. سلامت اوسئ. بریالیتوب دې غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ګل محمد شاه دی، د چین پوهنې ملت اړوند د شهید ګل هزاره علي لیسې امیر. دا چې ډاکټر صاحب فضل رحیم د
لرې پرتې سیمې عبدالخیلو کې د شهید ګل ازهر علي لیسې ته د کمپیوټر لب په برخه کې د کمپیوټرو موضوعونو او همدارنګه د ځینې نورو لوازمو مرسته او همکاري وکړه او دلته چې دی یو وړیا ښوونیز مرکز پرانیسته. د دغه ستر ویاړ چې دی د دې قدرداني کوو کور ودان الله جل جلاله دې نورو ځوانانو ته هم دغه توفیق ورکړي چې دغسې یو ویاړلي کارونه وکړه. دې نه مخکې چې دی هېڅ کوم داسې څوک نه تر سترګو کېده چې دغسې یو ستر خدمت ته یې کړی وي. یوازینی ډاکټر صاحب فضل رحیم و چې دغه ستر خدمت یې ترسره کړ. الله جل جلاله ده ته نیکې بدلې ول. درنو لیدونکو څه ډول چې مې مخکې یادونه وکړه چې په کوم ځای کې البته مخکې خو هغه په یوه لیسه کې کمپیوټر لیب زمینه برابره کړې وه د زده کوونکو لپاره. اوس هغه ځای ته راغلو چې دلته دغه نور ځوانان زده کړې کوي. مدیر صاحب به د دې ځای په اړه معلومات راکړي. مدیر صاحب بیا هم ستړي نه شئ. خدای رابر لره خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د دې ځای په اړه به لنډ معلومات را سره شریک کړي او همدغه راز په کومو برخو کې دلته تدریس کېږي دغه معلومات به هم شریک کړي. صحیح. اوس چې موږ او تاسې کوم ځای کې ولاړ یو دا د ډاکټر فضل ښوونیز مرکزي څانګه کومه چې د اچین او سپین غر ولسوالیو په مرکزي برخه کې بازار کې موقعیت لري. یاد ښوونیز مرکز چې موږ مخکې یادونه کړې وه چې د ډاکټر فضل رحیم لخوا چې د اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو د کري اوسېدونکی دی د هغه لخوا په وړیا ډول په لاره چول شوې ده چې دغه ښوونیز مرکز تقریبا یو نیم کال ما مخکې یادونه وکړه چې یو نیم کال په جریان کې د ادامه لري او دوام لري. یو نیم کال یې وشو. نو په دې ښوونیز مرکز کې اوس انګلیسي تدریسیږي او اوس مهال د انګلیسي تقریبا 8 وړیا ټولګي په مختلفو کتابونو کې مثلا دلته چې د آی آر سی تدریسیږي. آی آر سی کې د بګنر 1 نه شروع تر انټر کم 4 پورې دغه کې موږ اتو کلاسو کې د زده کوونکي لرو چې په وړیا ډول دلته زده کړي. ډېره زیاته مننه. مدیر صاحب په راتلونکي کې پلان شته چې د انګلیسي سربیره نور مضامین هم دلته تدریس شي؟ هو انشاءالله. لکه څنګه چې د دې ځای مؤسس او هغه بنسټ ایښودونکی چې دی د هغه نه هم د خلکو غوښتنې هم دا دي او هم هغه خپل پلان کې هم دا دي که څه هم دغه چې د معرف سره ثبت شوی کورس دی یعنی اسناد دولتي دي او په هر ځای کې چلن او چلید به لري انشاءالله هر موسسه او هر بخش کې په اداراتو کې په دولتي اداراتو کې. نو هغې کې موږ ساینسي مضامین هم په پلان کې لرو او کمپیوټر هم لرو. لکه څنګه چې لږ مخکې موږ تاسې بر په شهید ګل اصغر لیسه کې چې د عبدالخیلو په کاریو ساحه کې موقعیت لري هلته یو وړیا کمپیوټر کلاس د ډاکټر صاحب لخوا نن امتحان واخیستل شو. نو همداسې دلته هم پلان لرو چې هم ساینسي برخې ساینس یعنی ریاضي کمپیوټر او ریاضي فزیک او کیمیا برخه کې هم کلاسونه جوړ کړو هم د کمپیوټر په برخه کې کلاسونه. مدیر صاحب ډېره مننه. وروستی کوم پیغام لرئ مهرباني؟ زما خو په اول قدم کې به د ډاکټر صاحب فضل رحیم نه ډېره مننه وکړو چې دغلته د خپلو هیوادوالو لپاره خدمت کا او داسې یو فکر او انګیزه باندې کار کا چې تر اوسه په دې نږدې ساحه کې څوک داسې نه دی پیدا شوی او همدارنګه مو د دغسې با احساسه ځوانانو نه په راتلونکي کې په خارج کې موږ ډېر داسې خارج میشته ځوانان لرو چې تر څو دغه فکر واخلي او دغه فکر د هغوی سره هم پیدا شي چې
د خپلو مصارفو څخه یو څه دغسې علمي مرکزونو او علمي ځایونو ته ځانګړي کړه او رویې لګي تر څو دغه زمونږ دردېدلي او کړېدلي هېوادوال د علم د برخې څخه برخمن شي او د علم په ګاڼه باندې سمبال شي. ډاکټر صاحب خو په انګلیسي برخه او کمپیوټر برخه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی دی. موږ د نورو ځوانانو نه دا هیله ده چې په ساینسي مضامینو په برخه کې دلته وړیا ښوونیز مرکز فعاله کړه تر څو دغه دردېدلي هېوادوال د علم په ګاڼه سمبال شي. ډېره زیاته مننه مدیر صاحب، سلامت اوسئ. خوشحاله اوسئ. تاسې هم ډېره مننه. اخر کې به تاسې نه هم ډېره مننه وکړم چې د لرې ځای نه راغلي یاستئ. کور مو ودان. سلامت اوسئ. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو دا و ارچین ولسوالۍ او په ټوله کې د شینوارو خبره نن خپرونې ډېره مزه کړه. نو نن ارچین ولسوالۍ ته راغلي وو. په ارچین ولسوالۍ کې مو د تعلیم په برخه کې تاسو ته ځانګړې خپرونه جوړه کړه او د دې سربیره مو د ارچین ولسوالۍ د خوږو ولسونو غږونه م راواغېستل او همدغه راز د ارچین ولسوالۍ ښایستونه مو له تاسې سره شریک کړل. تر بلې هغې چې زه اظهار سلارزی د ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.